الحمد خد و خالد په جبین اخد خکولی د ایاک نستعین سوچ نافی د پیشندلی نافی د پیشندلی الحمد خد و خالد په جبین اخد خکولی ایاک نستعین سوچ نافی د پیشندلی نافی د پیشندلی کگی وگی دی روزی دی پشان دا ہلالا مازاغ پرنجو دی ورطا اخید دیوال شغلی دا ودحا دی دا اردام پسر فیلی ایاک نستعین سوچ نافی دی پیشن دلی نافی دی پیشن دلی الحمد خد و حال دی پجبین خد خکولی د ایاک نستعین سوچ نافی دی پیشن دلی نافی دی پیشن دلی دا دا استاد سے کشرورو عبدالرزاق نامه و نو دا هغه متعلق پکې یو خبره کړې ده وی الله عبدالرزاق صاحب لور کی مغفرت اللہ عبدالرزاق صاحب لور کی مغفرت دا سوال میں کی قبول پا مخد پاک نبی حضرت پزڑ دا عبداللہ فقیر پھولے دا غم خطلی ایاک نستعین سوچ نافی دے پیشن دلی نافی دے پیشن دلی وی کلام علمی دی خدا تصوف هم پکې څه خبرې شته وي ازوی سالش زنده باد دل ما خرسند آباد ز بلبل عاشق د محمد د ګلستان یما سر یې په تعریفې مرګز چپ نه یم ګویان یما ز بلبل عاشق د ګلستان د پاک حبیب یم نزی چی فانی چمنتا آغا اندلی بیم زکا پٹولی کی داو شاک خوش نصیبیم ازوی سالش زندہ باد دل ما خرسند آباد نفسی لواما مطمئن روح لاردوان یما عبداللہ شہنشاہ شاعران یما عبداللہ شہنشاہ شاعران یم خرم کا سمدزڑا از غید ٹھولو حاسدان یم نظمیر فروش مون ملدانا مردان یم نو ازوی سالش زندہ باد دل ما خرسند آباد دا شاعران ټول پزم کدیز پا اسمان یما عبداللہ لقب رئیس وزن ممتاز زما یما عبداللہ لقب رئیس وزن ممتاز زما اگو رحاوی او روامز موجز اعجاز زما اگو رحاوی او روامز موجز اعجاز زما پاکستان پائند آباد ازوی سالش زندہ باد زفاقت قائل پا یو بابا عبدالرحمن یما او زفاقت قائل پا یو بابا عبدالرحمن یما تمہید کی یو خبره کړې و بس هغې له راځمه